وادخلني او داخل کما برحمتک فقبل رحمت سرا فی عبادک الصالحین په بندگانو نیکانو کې دا متاستاور خبر کړی هم او بیا دویم ورځ دغه تفصیل بیان هم شوی او هغه به تاسو ځین کې وضاحت سره غلی وي په حقیقت کې الله تعالی د نبیانو د پیغمبرانو پوزیشن خای چې یو طرف ته د هغه پوزیشن دومره اوچته چې انسان د هغه ته توجه نشي کولای خدا پوزیشن بیا دومره اوچت نه کی چې ماته را ورسي ان الله شان سره برابر کی ځکه چې زیبه نه خبرو ما نو هغه به څوک نشي خبرولای او دا د هغه د انسانيت او د بشریت دلیل دی دا د هغه د بشریت دلیل دی چې کني انسان دی چې هغه نه ته بیا بل څه جوړ نه کی دغه چې بل ته جوړ کی بیا غوتا د الله خدایم خراب کا او د نبوت او د پیغمبري دیم خراب کا نو یو طرف ته سليمان عليه السلام د واړو میږي دغه आवाज اوري او بیږي په خبره باندې او بل طرف ته د بلقیس دومره لوی بادشاہي ده او د ته پیرانم تابعدار دي حوام تابعدار ده او دا په هوا کې ګرځي سليمان عليه السلام او مرغانم د تابعدار دي خبره مرتراوړي وغیرہ هغه باوجود هغه نه خبر نه ده هغه نه خبر نه حتی چې په مرغانو کې هغه کمزور مرغه چې کم ده هغه ورته پیغام راوړ هغه ورته پیغام ورته دا د الله هغه شان خای چې الله خبره نو خبره ولې شي چې الله نه خبره نو نه شي خبره ولې او د پیغمبر شان خای چې پیغمبر دې چې زور ته خایمه نو دا مرته خدای شم رکاوټ نشته به ماته او چې ورته نه خایمه او دا دلیل دې خبره چې دا انسانانو د پیغمبران او دا د الله تعالی د انسانيت نه وتل مخلوق نو او دا د غید لپاره د بیزتی او یا د غید لپاره د حیثیت کې د کمې ذریعہ نه ده بلکې کمال هم د کده چې سره د دې چې یو سړی انسان وي او به دومره لوی درجه الله ورکی دومره لوی درجه الله تعالی ورکی بس دا پکې دا د هر پیغمبر په کیسه کې اټول اولینی او اخرنی خبره بداوي او بیا د حالات مطابق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات سره بیا د خپل حالات سره دا کومه کیسه چې برابر وي اوس خو موږ جلدی کې رواني ترجمه کوو کنه خو چې کور کې تل تاسو کوی ترجمه تاسو اوري بیا تاسو خپل حالات سره د خامه برابر وي اخوا ما برابر لکه موسی علی السلام هارون علی السلام دغه حالات ګوري چې زموږ حالاتو کې فرعون څوک دی او زموږ حالاتو کې موسی څوک دی دغه کردار د چا دی سليمان علی السلام چې دومره لوی بادشاہي الله ور کړی دا پیریان تابع دي زناور تابع دي انسانان تابع دي هغه باوجود دی وای چې رب اوزعني یا الله تعالی ما ته توفیق راکړي ان اشکر چې شکر ادا کوم استاد نعمت نه کبر کوي نه غرور کوي د نیک عمل تمنا کوي او د نیک عمل غوښتنه کوي الله تعالی نه او بیا وای چې الله داسې عمل را نواخلي چې ته په راضي دا د سره د دې دومره لوی بادشاہي او زمونږ بادشاہان دي نه لګ دې سره مناسبت تاسو کوي بیا پويږي نوح علی السلام چې راځي د نوح علی السلام هغه دعوت او دغه تبلیغ ځان ته مخته کوي چې نه نیم سال وکاله دی لګیا دی خبره خود نه مني چې درو ورته وای او بیا د خپل ځان سره لګ مناسبت کوا چیرې ما دا کار کړی دی کنه دا کړی زمونږ په علاقې کې څوک دي داسي همدا غرنګ لوط علی السلام هغه قوم هغه د خپل قوم سره او دغه خبره د خپل قوم سره چې دا غرنګي هغه څنګه را مجبور کړل شو دا قوم وغیرہ وغیرہ دا ټول نه دا د سليمان عليه السلام کې سره ترضاه چې ته په خوشالي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد او حاضری واغستا الطير د مرغانو فقال نو ویلی مالیا تشوی دی په ما باندې لا ارا چې زنګورما الهدهد باره کې ځنو خلکو دا ویلی دي چې دا موږ چې مولا چرګا کې ګوډي چرګ راسه ورته وي دته ویل کی خدا خو اندازه ده ممکن دا غته ویل کیږي یا ممکن دا بل مرغی شاید یو مغی خو هغه ځکه خلک وایي چې همدا ده چې هغه د سليمان عليه السلام په دې لخر کې په دې باندې لګل شوی وو چې تب مخ کې زی چې کم ځکه او بوي د هغه نشانات براوړي او هغه مرغی کې د الله تعالی کمال اچولې چې هغه په هغه ځای باندې کوزيږي او د کینی چې غزمه کې کلاندې او بنشتي نو شاید هم د شاید بلی او هد مرغی وایو ام کانا یاده هغه من الغائبین د غیر زرنا هغه حاضرین نه کړي که زبر څه چل شوی دی لا اعذبنه وګوره دا اوس پیغمبر دی او د هدهد معلومات نشته چې دا غیر زر شوی دی او کدا پټ شوی دی او دا چې چل شوی دی دا معلومات هم نشته او سره پیریان نشته خلک هم نشته هغه هم بدل نشته ایزو دې جواب نشي ورکول او زمونږ ولوي چې هغه وخت خود خبرو چې اوس مړ دی وفات د کوم چې ورته ناشتي د قبر نه چاپیر دا اوس د جميع ما کان او ما یکون یعنی څه چې تر شوی دی او څه چې کیږي دا ټول نه خبر دی او دا ټول دې ته پته و
د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم د دې دا خیال دی او کوم بډی ته چې دې ناس ته غیتم دا خبر دی او حال دا چې پیغمبران سره د دنیا د ټولو وسایلو چې دنیا کې څومره وسایل کې دي چې دنا زیات ورڅ کې دي چې کوم سليمان عليه السلام تور کړی هغه باوجود هغه ژوند دی هم دی دا نه خبر انا خبرې کې چلای نه خبرې نه خبرې او چې خبرې نو او دی وای چې نه خبر دی نو لا اعذبنه مونږ بخامخه زب خامخه سزا ورکم هغه ته عذابا شديدا سزا سخته او لا اذبحنه یا بمونږ ذبح کو هغه او لا یاتینی او یا براوړي ماتا بسلطان څه دلیل مبین خارا چې زه چرته ما یو غیر ظلمه نو کدا څه خارا خبره ونکړه نبی هغه پر سزا فمکثا نو بس لګ وخت تیرو غیر بعید چې نو وګد یعنی نو وګد زمانہ تیرا لګ وخت تیر شو فقال ان ویلی احد ما لیدل دې ما احاطه کړه دې یعنی ما ګر کړه دې ما لیدل دې بما هغه شی لم تحد به چې نه دې ګر کړه تاسو پاغي باندې وجئتک امر وړ دې تاسو ته من سبعین د سبانا بنا بین خبر یقینی چې پاغي کې څه دروغ نشته یمن طرف ته او د جنوبي یمن طرف ته او تقریبا ټوله فاصله نن سبا چې کوم ماهرین وای دا تقریبا 1500 کیلومتر بوا انی بشکز وجدت ما مندلا ما اولیدلا امرأتن یوازنانا تملکهم چې بادشاہي کولا په دوی باندې و اوتیت او ورکړی شوی دی هغه خزتا من کل شیء هر یشنا ولها او داغه عرش یو تخت عظیم لوی یو عجیبا یو عظیم شان تخت ځان ته جوړ کړی وجدتها ما بیا مندل اغه خذا وقامها او داغه قوم يسجدون تسجد کوي للشمس نورتا من دون الله سوا دل تلانا وزينا او خستکړي دي لهم اغويت الشيطان شيطان اعمالهم دغه عملنا فصدهم بس اغوي من کړل دوی عن الشيطان دوی من کړی دي عن السبيل د سملارنا فهم بس اغوي لا يهتدون لا رنمومي الله يسجدوا چې دوی سجده نه کوي لله الله تعالی الذي الله غزات يخرجو چروباسي الخبأ هغه پټه خبره په السماوات پسمانونو کې والارض پسمکه کې ويعلم او هغه پوهیږي ما بغشنو باندې تخفون چې تاسو پټوي وما تعلنون او چې تاسو ښکارا کوي الله ولا تعالی لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده رب العرش هغه مالک ته د عرش العظیم لوی الله لا اله الا هو رب العرش العظیم قال او ویلی سننظر زرد چې مونږ به وګورو اصدقت آیت رښتیا وای ام كنت یا کایت من الكاذبین د دروغجن کو نه سليمان عليه السلام ورته ویلی زمونږ وګورو تماشا وګورو چې دا تا رښتیا وایي که دروغ دی وایي اذهب زلارشا بکتابی زما په دې خط سره هاذا چې دا ده فالقه بیا واچو دا الیهم اغویتا ثم بیا تولى مخوړوتی عنهم دا غوینا فانظر بیا وګورا ماذا يرجعون چې څه جواب درکې اغوی څه واپس کوي اغوی قالت ولی خط لاړو ملاو شو او بعد هغه بادشاہ بلکې پړاو کو اوس هغه خپل درباریانو ته وایي قالت ویلی اغیا ایها الملأ اے سردارانو انی بشکز چما القیا اچول شوه دے پیش کړه شوه دے الی ماتا کتاب یو خط کریم عزت والا یو عجیبا عزتمن انداز کی خط لیکل شوه دے انه بشک اغا من سليمان د سليمان عليه السلام طرف نه ده و انه او بشک اغا بسم الله الرحمن الرحیم دا ګوري کنه لیکل سليمان ده او بیا وایي چې و انه او ماغه خط د بسم الله الرحمن الرحیم طرف نه ده ان را لګل شوی د سليمان طرف نه ده عليه السلام او پیغام پکې د الله ده او د اسلامي بادشاہانو د مسلمانانو بادشاہانو د حاکمیت دغه کاری هم دغه نفاذ چې د اغه سربراهي او کرسی او طاقت وغیرہ د الله د حاکمیت د پاره او دلته د بلقیسه هم د خط نه د متاثر و په دې الفاظ نه پته لګي او رستم بیا پته لګي دغه چې سليمان او ذاتی خبره نه کوي هغه د ځان لپاره د تابعداري خبره نه کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله چې هغه ډېر مهربان دی او ډېر رحیم دی نو ضرورتو خبره د ځان نه کوي د الله کوي او د الله باره کې هم د قهر او د عذاب خبره نه کوي د مهرباني خبره کوي چې هغه مهربان دی هغه رحم کوونکی دی
الله تعالی چې سرکشي مکوئ تاسو علیا پما باندې انما په خلاف واتونی او راشی ما ته مسلمین